دا حدیث شریف دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله روژه راسي تاسې دغه څلور کارونه ضرور کوئ. یو د لا اله الا الله ویل ډیر زیات کوئ، د لا اله الا الله ویل. دویم استغفار ډیر زیات غواړئ. استغفار یعنی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، د خپلو ګناهونو بخشش او معافي د الله نه غواړئ. دریم د جنت سوال کوئ او د جهنم څخه پناه غواړئ. جنت غواړي او د جهنم څخه پناه غواړي. دغه او بل به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله روژه راغله مبارک علیه السلام به د خپله بستره ټوله کړله او بیبي عایشې ته به ویل چې عایشې د خوبو ورځې لاړې، د خوبو وخت لاړې، نن د دې بعد به موږ د الله په بندګي کې دغه ټوله شپه به د الله دپاره روڼوو او ټوله ورځ به د الله عبادت کوو. یعنی په ټول کال کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روژې په میاشت کې ډیر زیات عبادت کوي.